السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغان ټکنالوژي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت کالي به مو په تن وي. نن راځو یو ځل بیا دې ته چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې ښکلي کمنټونه وکړو او دا کمنټونه څه ډول کولی شو. زیاتره دوستان چې کله فیسبوک کې کمنټ کوي د ښکلي کمنټونه کوي، لکه دلته تاسو کتلی شئ دا ډول کمنټونه. نو موږ راځو چې څنګه د کمنټونه کولی شو. را به شو دې ته لومړی به تاسو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور به را خلاص کړئ. پلی سټور کې به دلته یو اپلیکیشن دی لو ارټ. لو ارټ دغه اپلیکیشن دی، د اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشن به انسټال کړئ. ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. لاندې دلته تاسو ویډیوګانې کتلی شئ، دا ډول کمنټونه کولی شئ. راځو کله مو چې اپلیکیشن انسټال کړو، ما اپلیکیشن انسټال کړی دی، دا اپلیکیشن دی. بیا به دلته اپلیکیشن خلاص کړئ. دلته که چېرته غواړئ چې لنډ کمنټونه وکړئ، شارټ اسکي باندې به کلیک وکړئ، او که غواړئ چې اوږده کمنټونه وکړئ، لنګ اسکي. زه دلته راځم یو څو اوږده کمنټونه ګورم. دا کمنټونه دي، مختلف کمنټونه تاسو راوړلی شئ. د نیکسټ په واسطه نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دا کمنټ دی، دا دی مثلا دغه دی. زه راځم دغه کمنټ کاپي کوم. اوس غواړو چې څنګه یې کاپي کړو. دلته به تاسو راشئ، په د شیر باندې به کلیک وکړئ. شیر. کله مو چې په شیر باندې کلیک وکړ، را به شئ دلته په شیر باندې به کلیک وکړئ. هغې نه به دلته راشئ، په فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. د کامنټ دلته فیسبوک ته را کاپي شو، تاسو یې ګورئ. دلته به دغه کامنټ ونیسئ دا برخه. کله مو چې ونیوه، دلته د درې ټکي نشانونه چې دي په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ. کله چې ټول سلیکټ شو، بیا به په کټ باندې کلیک وکړئ. اوس به دلته راووځئ. هر کومه د چا عکس یا پوسټ مې چې خوښ شو، مثلا زما دا عکس خوښ شو، نو دلته به راشئ، په کمنټ باندې به کلیک وکړئ. دلته لاندې برخه کې به دغه برخه ونیسئ، دا د کمنټ برخه، او پیسټ به کلیک کړئ. اوس راځم دا کمنټ کوم چې څنګه کمنټ. دا دی کمنټ مې په دې عکس باندې وکړ. همدارنګه که تاسو کوم تغیرات پکې راوسته، یا مو په کوم بل چا باندې کمنټ کوو، یو څه مو ورته لیکل د کمنټ په منځ کې، مثلا په دې باندې دلته کمنټ کوم، دلته بیا پیسټ کوم، او د منځ کې څه ورته لیکم د برخه کې ماشاءالله. نو بیا هم تاسو کولی شئ چې دلته کمنټ ترسره کړئ او په دې کې تغیرات هم راولئ. دا و څنګه کولی شو یو ښایسته کمنټ ترسره کړو.